السلام علیکم. عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله دی. نن ما تاسو لپاره تاسو په فرمایش باندې یو بل تعویذ راوړلو. دا یو داسې تعویذ ده چې د دوه تعویذونو اثر لري. دا تعویذ چې چا هم کړی دی او ما چاله هم ور کړی دی د الله په حکم سره د هغه کار شوی دی. دا تاسو محبت کې چا د پاره هم کولای شي، یعنی تاسو خزا خاوند د پاره، خاوند خزي د پاره، ملګری د پاره هم کولای شي. د تعویذ کې صرف تاسو جایز سوچ لرئ، یعنی تاسو غلط سوچ تر نه وي، په صحیح سوچ باندې چې تاسو دا تعویذ کوئ نو دا به تاسو ته رزلټ هم درکوي او زما د اړخ په تاسو ته اجازت هم وي. د تعویذ لپاره د مزاج معلومولو ضرورت نشته دی، د ستارو معلومولو ضرورت نشته دی، د چا د نومونو ضرورت نشته دی. بس چې کوم عادت سره او کوم سټایل سره کومې طریقې سره دا لیکل شوی دی نو تاسو به مغه طریقې سره دا تعویذ لیکئ نو د الله په حکم سره دا به تاسو ته رزلټ ډیر زر او ډیر تیز درکوي. خو بس تاسو خپل سوچ او کوم مقصد لپاره کوي هغه په دماغو کې صحیح لري. چې د تنګول لپاره نو خو زما د اړخ تاسو ته اجازه شته دی او نو زه تاسو ته د دې اجازه درکوم. دا یو داسې تعویذ ده چې د کې د اعلی نمونه لیکل شوی دي نو دا تاسو صحیح مقصد باندې استعمال کړئ. د دوه تعویذونو اثر په د یو تعویذ کې دی، ولې چې د کې دوه تعویذونه استعمال شوی دي چې په د باندې صرف علما پوهیږي. نو بس چې په کوم عادت کې دا لیکل شوی دی ما تاسو ته خانو کې انسه هم چولې دي چې اول بو کمی خانې نه شروع کوي. نو چې کله تاسو دا تعویذ کوي نو تاسو په خپل یقین پوخته ساتئ، ولې چې هر یو عمل لپاره کاغه تعویذ وي که وظیفه وي نو هغه لپاره یقین ضروری دی چې تاسو مضبوط ساتئ. کله چې دا تعویذ شروع کوي نو خويندې به دا کوشش کوي د دې پیریډز په ورځو کې نه وي، او چې کوم ځوانان دا تعویذونه کوي نو هغه به کوشش کوي چې د هغه وجود هغه لباس صفا وي. دا تعویذ چال سره دی، دا بغیر چاله کار نه کوي. چې کوم چال سره ما تاسو ته در کړی دی کوم خانو کې ما کوم انسان چولې دي نو اول به هغه خاني پور کوي او بیا د لاندې ما تاسو ته سور عادت سره چې یو ټیک نشان در کړی دی د لاندې خانونه بهر یعنی سیده لکیر بووي او هغه باندې بو چې کوم عادت لیکل شوی دی نو هغه به تاسو کوم طرف ته شروع کوي او کوم طرف نه به ختموي. هغه د پاره ما تاسو ته ټیک نشان در کړی اسانه د بارا چې تاسو د تعویذ ډیر زیات اسانه سره وکړي. چې تاسو د تعویذ کوي نو تاسو به اول صفا سوترا ولمبي، بیا بزان پورې خوشبو ولګوي او سلور وړو سورتونه آیت الکرسی په بزان باندې چوف کړئ. بیا به یو سپین کاغذ را واخلئ چې هغه وړاندې نیوي استعمال شوی او په هغه باندې لکيري هم نیوي یعنی بالکل صفا وي. نو بیا به تاسو یو تور پین را واخلئ نو چې کومې خانې کې ول لیکل شوی دی هغه کې به تاسو ون ولیکئ. بیا چې کومې خانې کې ټو دی نو تاسو به داسې انسو چې کومې کې کما انسا لیکل شوی وي تاسو به مغه خانې کې لیکئ. نو چې کوم لدا تعویذ مکمل شي نو د کې د نومونو ضرورت نشته، بس تاسو تصور چې کوم دی دا مضبوط پکاره دی. د تعویذ ورځ مقرر نه ده، د تاسو کله هم کولای شي. خدا تعویذ به تاسو د مانګل په ورځ وکړئ نو مانګل ورځ د محبت تعویذونو لپاره ډیره زیاته مفید وي، بهتره دی. دا تعویذ به تاسو 1 بجې نه تر 3 بجو پورې کوي. د نه په لګ د تعویذ که تاسو کوي نو اثرات به نه درکوي. نو د روزینان د مانګل ورځ داسې وي چې تاسو پکې د تعویذ کولای شي. د جمعې ورځ باندې هم تاسو کولای شي، خو د جمعې ورځ کې ټیم ډیر زیات کم وي، ځکه تاسو ته د مانګل ورځ خیم چې مانګل په ورځ باندې وکړي. او که چاته د مانګل ورځ اویلیبل نه وي نو د بل ورځ هم کولای شي، خو اتوار پیر نه بغیر، ولې چې دا ورځ د نفرت لپاره بهتر کار کوي تعویذونه. نو د مانګل په ورځ، د چهارشنبه په ورځ او د اتنې په ورځ او د جمعې په ورځ دا څلور ورځې د تعویذ لپاره ډېرې مفیده دي. کله تاسو صحیح طریقې سره وکړلو او چا لپاره مو وکړلو نو ان شاء الله د الله په حکم سره، ولې چې د کې د الله نومونه دي نو په هر یو شي کې شک کول د انسان عادت دی. خود کې د الله په نومونو کې هیڅ هم د شک گنجائش نشته دی. یعنی چې کوم انسان په د تعویذ باندې شک کوي چې دا به کار کوي یا نه کوي نو داسې وګڼي هغه نومونو باندې شک کوي. ګورئ چې کله هم کوم یو تعویذ کوي نو خپل یقین پوخته ساتئ. یعنی تاسو اکثر دا وایي چې موږ دا تعویذ کوو دا به اثر کوي او کنه. ما ته ډیر خلک راغلي دي چې هغه ته ما تعویذ ورکړی دی نو چې د چا یقین پوخته او د هغه کار د الله په حکم سره وشولو او چې چاره نه دا پوښتنه کړې دي چې دا تعویذ کا اثر ونه کو مونږ بل تعویذ وکړو او کنه نو د دې وجینا ما هغه ته صفا ویلي دي چې اوس تاسو د پاره دا تعویذ د فائدې نه دی. خو بیا هم یو صحیح کېدلی شي وشي اثر
نو دې د وجې نه زه تاسو ته وایم چې کوم تعویض کوئ یقین ورته پوخته ساتئ او چې چا دپاره یې کوئ د هغه تصور به مضبوط ساتئ. تاسو به داسې ګڼئ چې مها انسان موږ سره مخامخ ناست ده. بیا چې کله د تعویض مکمل شي نو دا به موم جمع کوي، د تعویض شکل به ورته ورکوي. که تاسو سره ګوټ اویلیبل وي نو تور ګوټ به ترتاو کوي، او که تاسو سره ګوټ اویلیبل نه وي نو انداسې به موم جمع کوي. بیا چې کله تاسو د چا دپاره دا تعویض کړی وي، که هغه محبوب وي، که خاوند وي، که ښځه وي، بلکې د یار دوست وي، یا چا دپاره هم دا تعویض تاسو کوئ، نو چې کله د هغه وړاندې تاسو لاړ شئ نو دا تعویض به تاسو خپل شي لاس ولا چې لستوڼی وي مغه کې به یې کېږدئ. دا اکثر خلک د ما نه دا پوښتنه کوي چې لستوڼي کې کمې ایسي کې کېدو، نو د پنجې نه پس چې کوم د شروعات کېږي د لستوڼي والا نو هغې کې به تاسو کېږدئ، بیا به هغه ونیسئ ګس لاس سره. بیا چې چا دپاره تاسو دا تعویض کړی وي د هغه نما به ډېره اخلئ. یعنی دا نه ده چې تاسو یې خود سره عام وایئ، تاسو یې زړه کې هم ویلی شئ او تاسو یې هلکه سره ځان ته هم ویلی شي. ولې چې اکثر مونږ خلک لیدلی دي چې هغه د محبوب نوم په شونډو باندې اخلي ډېر نو تعویض به عمده یو وي او دا به تاسو هره ورځ استعمالوئ. بهتره ده چې تاسو دا 15 ورځو پورې ځان سره محفوظ کیدئ، او چې کله تاسو د مخې ته ځئ چې چا دپاره تاسو دا تعویض کړی وي نو د هغه نوم به اخلئ او دغه تعویض سره به د لستوڼي کې ږدئ. تعویض به عمده یو وي، تعویض د بل جوړولو ضرورت نشته دی، خو چې کله تاسو دغه وکئ او بیا خپل کور ته راشئ نو دا تعویض به یو محفوظ ځای کې کیږدئ، یعنی پاک ځای کې به کیږدئ. بیا چې کله بله ورځ شي او تاسو د هغه مخې ته ځئ نو تاسو دا تعویض دوباره راولئ او دوباره ورسره طریقه وکئ چې کومه طریقه ما تاسو ته وړاندې وویله. نو دا تاسو هر ورځ هم کولی شئ، یعنی دا تعویض تاسو ځان سره په فرض کې یا په جیب کې کېږدئ چې کله هم تاسو ته ستاسو محبوب مخامخ راځي نو اندغه تعویض راخلئ او په لستوڼي کې ایږدئ او د هغه نما اخلئ. د الله په حکم سره، ولې چې د الله نومونه دي نو د الله په حکم سره به ستاسو تعویض چې کوم کړی وي او صحیح طریقې سره مو کړی وي بالکل صفا سوترا به کوي چې یو بل خاني کې یعنی الفاظ د یو بل سره ټچ نه وي نو تاسو دا تعویض ان شاء الله تاسو ته به رزلټ درکوي، ډېر زر رزلټ به درکوي. د دې رزلټ د تاسو ته به پتا په همغه ورځې ولګي، یعنی د شروعات ورځو کې به تاسو ته پتا ولګي چې د تعویض څومره اثر دی. هغه به تاسو سره خپل روح او سوخه وکي، که هغه فیملی نه چا شیطانت کړی وي یا ورته بهر چا شیطانت کړی وي نو هغه به د هیچا هم نه مني، بس د تاسو محبت په هغه باندې دومره حاوي شي چې هغه ته په تاسو نه علاوه بل نور څوک نه ښکاري. دا تعویض به تاسو ته رزلټ ډېر زر درکوي او د سره زه تاسو له یو وظیفه هم درکوم، که تاسو هغه وظیفه ورسره کولی شئ نو هغه وظیفه به وکئ. ما اول هم هغه وظیفه درکړې ده، خو بیا هم که چا هغه ویډیو نه وي لیدلي نو زه تاسو ته دې کې هغه وظیفه دوباره درکوم. کله چې تاسو دا تعویض ونیولو تاسو د خپل محبوب نما ډېره اخلئ. کله چې تاسو محبوب تاسو نه پناه شو نو دا تعویض به تاسو راواخلئ او په خپل جیب کې به واپس واچوئ. که چېرې تاسو ته داسې ځای راغللو چې هغه کې تاسو سره دا تعویض نه وي یا تاسو سره د تاسو محبوب د تاسو ملګري د تاسو ښځې یا د تاسو د خاوند تصویر اویلیبل وي نو تاسو به په تنهایي ځای کې کښېنئ او 11 ځل به درود شریف ووایئ او 11 ځل به قل هو ووایئ، 11 ځل به د الله دا دوه نومونه واخلئ یا ودودو یا قادرو. بیا چې کله دا مکمل شي نو تاسو به 11 ځل درود شریف دوباره ورپسې ووایئ. درود شریف به تاسو یعنی درود ابراهیم به ووایئ، د نه علاوه نور درود به نه وایئ. یعنی چې تاسو دا 11 ځل درود شریف هم مکمل کړلو او قل هو مو مکمل کړله او د الله کیا نمونه مو هم مکمل کړلو، یعنی 11 ځل می وویلو یا ودودو یا قادرو، تاسو بیا 11 ځل درود شریف وویلو. نو که تاسو سره د تاسو د محبوب تصویر اویلیبل وي یا تاسو په سوچ او په زړه کې 24 غنټې تاسو محبوب چهره وي نو تاسو سترګې بند کړئ، نو تاسو یې په هغه باندې چوف کړئ. که تصویر وي سره نو په تصویر باندې چوف کړئ، او ډېر اکثر خلک داسې وي چې هغه سره تصویرونه نه وي نو هغه د سترګې بند کړي او خپل محبوب باندې دې چوف کړي. او که چاته د سترګو وړاندې یعنی محبوب ناز وي نو هغه دې دا وظیفه وکړي او 3 ځلې په مغه طرف ته چوف کړي. نو ان شاء الله د الله په حکم سره دا وظیفه به تاسو ته ډېره زر رزلټ درکوي. دا زما ازموده وظیفه ده. زما هم یو ملګری وو چې هغه هم لږ ترمنځ خفګان راغلی و، نو بیا چې کله ما دا وظیفه وکړله او دا تعویض مې وکړلو د الله په حکم سره هغه نن هم زما ملګری دی او ډېر ښه ملګری مې دی. خو
خو اکثر زندګۍ کې داسې راځي چې دریم کړي ورکی شیطانت وکي نو د هغه د وجینا دوه ملګري جدا شي او هغه خلکو ته پته نه وي چې دا د یو بل لپاره څومره اهمیت لري او شیطانت وکي او دوه ملګري د یو بل نه جدا کی اور یو بل خبره چې 313 ځل استغفر الله تاسو هر ورځ وایي د دې ورت ډېر کوي او کچا ته لري بنوي یعنی هغه لار بار هر څوک ورنه نفرت شروع کی نو هغه دی درود شریف یعنی درود ابراهیم د ورځ ډېر ورت کوي د الله په حکم سره د سره به هر څوک مینا محبت پیدا کی کده باندې چا بندش کړي وي یا چا د دلاري بن کړي وي نو هغه تبو ټول لري د الله په حکم سره کولاوي شي دا یو چن وظیفي وي چې ما تاسو ته وویل او په دې کې زما د اړخ داسې یو هم وظیفه نشته چې ما تاسو ته ځان نه ویلي وي ما تاسو ته هغه وظیفې وښایلې چې زموږ په اسلام کې شته دي او چې څوک د ډېر ورت کوي ثواب ورته هم ملاويږي او د ټولې بن لري په هم کولاويږي په څوک چې زموږ په ژوندۍ کې سکون نشته دی زموږه بیقرار یو زموږ شپه ورځې په پیچنې کې تیریږي یا د چا په خوب او په خیال کې تیریږي مونږه خودکشي ته جوړ شوی یو نو هغه د خپل مونږ باندې لږ سوچ وکي چې د مو په مونږ کې څه کمزوري کومونه نه درغلي یعنی الفاظ اکثر خلک سجدي تلړ نه وي به سر اوچت کړي وي نو تاسو خپل مونږ ډیر زیات سوچ او سمجھ سره یعنی احتیاط سره کوي چې تاسو نه د منځ الفاظ پاتې نشي سجده رکوع قاعده تاسو نه نیمګړی نشي پاتې نو تاسو مونږ بالکل آرام سره او سکون سره کوي ولې چې د دنیا کارونه هم ډیر زیات سوچ او په سمجھ کې کو او په هلاکانو باندې یا په جنکو باندې مین شي نو د هغه تصور ډیر زیات په خیال کې ساتي او چې کله موږ سره خبرې کوي نو دا خیال ساتي چې موږ نه داسې الفاظ استعمال نشي چې دا الګ یا د جنې موږ نه خپا شي یا لارې جدا کی د وجینا چې کله تاسو مونږ کوي نو تاسو دا سوچ ولرئ چې موږ د چا مخته ودرېږو موږ د الله مخته ودرېږو که هغه کې موږ د دنیاګۍ سوچونه کوو یا د محبت سوچونه کوو یا د مال او د دولت سوچونه کوو نو الله موږ نه خفه شي ولې چې هغه ټیم الله پاک چې څه ټیم کې تاسو ماته ودرېږئ نو هغه ټیم کې تاسو صرف په خپل زړه او په دماغو کې دماغ سوچ لرئ نو زه به تاسو مونږ تاسو عبادت قبول کما اکثر داسې خلک شته دي چې په منځ باندې ودرېږي نو هغه ته دا پته نه لګي چې موږ څو رکعاته وکړلو البته چې د رکعاتو پته نشته دا نو د په دې منځ د الفاظو څه پته وي چې موږ کم الفاظ وویلو او کم ځکه می صحیح وویل او کم ځکه می غلط وویل نو تاسو خپل مونږ خپل عبادت بالکل صحیح کوي او درسته کوي او استغفار کم از کم ورځ کې 313 ځل ډیر وایي بیا چې کله دا عادت د استغفار ولا مکمل شي نو دنه علاوه تاسو په عادت جوړ شي تاسو په دنه زیات هم غواړئ چې وایي نو تاسو دنه زیات ویلې شي خو لکه دینه کم ما وایي په تاسو دا یو ځل سره نشي ویلې 313 ځل نو 100 ځل یو پیر وایي بیا چې تاسو ته ولګي چې مونږه او داس کیو او بالکل فریش یو اوس مونږه نور ویلې شو نو تاسو بیا هم 100 ځل ویلې شي کنه استغفار الله باندې هیڅ ټیم نه لګي بالکل تاسو دا د ورځې یعنی 15 منټه په لګي تاسو دا کمپلیټ کولای شئ د دنیاګۍ دومره کارونه کولای شئ نو تاسو به دا استغفر الله د ورځې نشي ویلې بیا هم کله چې سوال وي نو هغه کمنټ کولای شئ او کمنټ کې تاسو د خپل محبوب د خپل مور نوم نشي اغستلې نو تاسو واتس اپ تراشي ما انبوکس کې د خپل واتس اپ نمبر ورکړی دی نو هغه ځکه به تاسو ماته وایي نمونه او زه په دې کې د چا نمونه نشو کوم هغه به جواب ورته په مغه ځکه ورکوم او چې چا د پاره زه ویډیو جوړ کما نو مغه ویډیو په څو چې سټیم کې په یوټیوب باندې اپلوډ کما هغه به زه مها حالت ته یا مهي جنې ته ورسند کما نو هغه ته پته ولګي چې دا ویډیو ما د پاره جوړه شوی ده د یو څو ورځې وړاندې زما یو ډیر خوږ ورور دی چې هغه میسج کړو چې زما یو ملګری مانه ډیر زیات خپه شوی دی هغه د پاره ما دا تعویض وروړلو چې هغه دا تعویض وکي او خپل فائدہ ته اوچته کی او هغه وویل چې تر دې غد پورې زه پریشان یم چې زما ژوندۍ ولاړه ده او زړه می غواړي چې خودکشي وکړم نو ډیر زیات پریشان یم نو دې د وجینا دا تعویض ورته ما راوړلو او دا وظیفې مې ورته وښودلې نو که هغه دا وظیفې ورته تعویض وکړلو د الله په حکم سره به دې هغه ټول لري
کولاوي شي ورته. اکثر ماته ډېر میسیجونه داسې هم راغلي دي چې مولوي صاحب ته وایس میسیج باندې خبرې ولې نه کوي. نو زه په وایس میسیج باندې چا سره ځکه خبرې نه کوم چې اکثر ما داسې خلک لیدلی دي چې هغه زمونږ وایس ځان سره سیو کی او یو فیک اکاونټ جوړ کی، یعنی یوټیوب ولوي یا د ټیک ټاک ولوي یا انستګرام ولوي. نو هغه زمونږ فیک وایسونه چې کوم مونږه هغه ته ریل کې کړي وي هغه په فیک کې نورو خلکو سره استعمال کی، نو هغه ته پیسې اخلي یا ورنه څه ډیمانډ لري یا خلکو ته دوکا ورکوي. نو د دې وجې نه زه چاته په وایس باندې میسیج نه کوم. تاسو خپل میسیجونه کوئ او چې کله تاسو خپل نوم راخلی او د محبوب نوم راخلی، نو د ځکه تاسو د یو سوچ لازمي لري چې هغه ځکه په تاسو د مور نوم او د هغه هلک د مور نوم یا چې چا د پاره تاسو تعویضونه غواړئ، نو تاسو خپل نومونو سره د هغه د مور نومونه هم را لېږئ. اکثر چې ما چانه نومونه غوښتي دي نو ما ته ورکې ډېر خلک صرف خپل نوم راولېږي او د خپل محبوب نوم راولېږي. نو په هغې باندې نه خو د ستارو چال معلومیږي او نه د هغو مزاج معلومیږي او نه هغو یو بل لپاره بهتره دي هغه معلومیږي. او چې کوم ورور ما ته دا کمنټ کړی دی د هغو مزاج د یو بل ملګري دي، یعنی د هغو مزاج د یو بل خلاف نه دي، هغو بالکل ملګري جوړېدلی شي واپس او هغو یو بل لپاره ډېر بهتره هم دي چې چا ما ته دا نومونه را لېږلي دي. او ما دا تعویض ورته هم ورکو، وظیفه مې هم ورته ورکا. هغه ډېر زیات پریشان دی زما ورور، هغه دپاره ما دا وظیفې هم وښودلې، دا تعویض مې هم وښودلو او طریقې مې هم ورته وښودلې. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ او ویډیو تاسو سکیپ کوئ ما پورا یې ګورئ چې تاسو مکمل د تعویض په ډیټیل باندې پوهیږئ. اکثر خلک ویډیو سکیپ کی نو بیا هغه ته دا پته نه لګي چې مونږه تعویض کې څنګه وکړو، د تعویض کې څنګه ویلي دي. نو تعویض چې په کم چال وي په کمې ورځې وي او چې کمې ما تاسو ته طریقې ښودلې وي، اول تاسو په بالکل ډېر ځان پوه کړئ، ویډیو 3 ځل وګورئ، نو بیا به تاسو د تعویض په طریقو باندې پوه شئ، بیا هغه تعویض تاسو وکړئ. نو چې کله تاسو پوه نه وئ او ځان نه تعویضونه شروع کړئ نو تاسو ته پته نه وي چې په دې خانې کې څه لیکلي دي یا څه ویلي دي یا د تعویض استعمال طریقه څه ده، نو تاسو هغه تعویض بیا اثر نه کوي، بیا تاسو پریشانه وي، کمنټونه کوئ. د دې وجې نه تاسو ویډیو 3 ځل ګورئ چې تاسو پوهیږئ چې په ویډیو کې څه ویل شوي دي. بقایا که د چا څه سوال وي نو تاسو په واتساپ باندې هم رابطه کولی شئ. د واتساپ نمبر ما په انبکس کې ورکړی دی، هغه ځینې تاسو واخلئ. او که د چا څه نور څه سوال وي نو هغه تاسو کمنټ کې هم کولی شئ، یعنی چاته د واتساپ نمبر نه ورځي نو هغه کمنټ هم کولی شي. او دویمه چې څوک هغه تعویضونه کوي نو هغو ته به ورکې نقصان میلویږي، فایده نه. نو د دې وجې نه تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ او ریل ویډیوګانې جوړوئ چې تاسو د بل په فایدې باندې راشئ. دا چینل ما ستاسو د خپلو پښتنو دپاره د خپلو خویندونو دپاره جوړ کړی دی چې هغو ته فایده اوچته کړي. او چې چا کوم مقصد دپاره ویډیو غواړي نو هغه دې کمنټ کوي. څوک غواړي چې زموږ مزاج وګوره چې کم یو دی یا زموږ ستارې وګوره یا موږ یو بل دپاره بهتر یو یا نه یو، کتاب راته وګوره. نو تاسو خپل نوم د خپلې مور نوم د هلک نوم د هلک د مور نوم په کمنټ کې ولیکئ. او که تاسو په کمنټ کې نشئ لیکلی نو تاسو ماته په واتساپ باندې رابطه کوئ، په مغزي کې راسینډ کوئ. نو د ځکه زه د چا د میندو د چا د خویندو نومونه نشم اخیستلی او دی اخلمه، خو چې زه ویډیو جوړه کړم نو هغه ته به زه ورسینډ کړم نو هغه به پوه شي چې دا ویډیو ما دپاره دی. او زه به ورته په واتساپ کې هم وایم چې دا ویډیو در واخله. چې کوم مقصد دپاره تاسو تعویضونه غواړئ نو تاسو کمنټ کولی شئ. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. زه به بقایا تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.